راته مولا تلو نو اته ورځې تقریر وکړو. پاتم اورس پکې یو بوډا غوندې او جړل چې وی جړل نو د مولا کې خیالو کو چې والله سر په وشو. دا د سپینګری چې اثر وشو دام ډیره ده چې تقریر بس کو بوډا راغوښتو چې ماما کومه خبره در باندې اثر کړو چې ود جړل. هغه ورته وی چې ملا صاحب پختنه ما کا پختنه ما کا اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې کنه پتا کومه مسلې اثر کړې وی چې وښ وازله مې چاود دای ما مې زړګای لټاوا ما مې زړګای لټاوا وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې پتا کومه مسلې اثر وکړو وی چې ملا صاحب بسالو خلاقه پویم ما یو ورغومای پیژنئ چیله د چیلای بچی ته ورغومای وی پریدای جبک ما یو ورغومای و ډیره پاستا ګیرای وا غریب مرشوای دا تو چې دا مسالې کړو مو دې ته وکاته نو دا پاستا ګیره دې چې خو څاوله نو مالا مې ورغومای را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو اوس د داسې مولا ذموار نه یم لکه تیرات یو مولا لا قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما معتبري ختميږي چې ورکوم ملا صاحب باس بکو کا پړ میکړې تخته با او کا پړ دې کړم تخته مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضی او حکمت او فلسفه او قران او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دغه په څه کې ما سره باس ول قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شه دی چې دا سلوه کرخه چولې ده او په د پاسه دا څه شي دی مولا ګوري چې خدای دا خو د ریاضی څخه قرام نه ده صداغه او استرلاب کرخي مرخیم نه دي ومیا ضرب او تاسو غوندې ورته ناستي قاضي صاحب خو په چاړه ده ومیا او چې را قاضي صاحب په دې خو نه پوي ومکت پیاڅا او صوبنه تشه راسترا داسې پیاڅا نو وای پاسه په صوبدي تاسو ورته څه چې لوی دې مله سپراکا دا څنګه ملوي چې پندستون کې د سبق ویل د پیاڅا او صوبنه پیژنې نو دیکھو وګورئ قاضي صاحب ته وی چې درم سوال مو کوي چې خلاصې کیږي داسې کرخي چولي کاګي وګي لکه انګريزي چې لیکل شي ولیا داتشه دا نور دودا ناردی دا وی قاضي صاحب والله کا پدیم پک ای بیلا د سپرا شي غوڅکی متیاز نه پېژنه غوڅکای چې متیاز کی داسې کاګي وګي ول قاضي صاحب درم مو وای چې بس تخته وی چې درم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ ووی ضربه هغه والله که په دیم پوهېږي وی چې مالا سپېره شیخ وڅکي سوټه نه پېژن اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمونږ ملک دی ما نکو ما خام منس کې امام پس زور سره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو سلورم تپاسه نو دیور پس رستو ناواز کوي چې پورا دی منځو شو سلام وګرځیدو ما مې نکته وی چې دا تاخو مزمات
وای چې مونږ دې دمات شکای ما مات شه مالی په مونږ کې د خبرې وکړې وای چې په داسې دوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شو مالی چې مونږ دې مات شه کډیر سر مې ور سره خوب کو مونږ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا اشهدو په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړه کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شوزوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړوي ودا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زول جنت ته نه چرګ حلال کړي چې مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم زیو ول خو تعال ته مانځ کې ویل چې چرګ حلال کو نیغ به جنت ته زینو مامدا چرګ رونی و چې ز جنت ته لاړ شي ستا ویل خدای کور روان کدا خو ز خلقو ته وې ځان له خو نه وې ولی دی چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې اول مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو خزه ورته پاسه دیخ تیوزه خخول لدی وړي ول زمړم چرګ دی ولې حلال کړې مړم مړ وی جنازه دی روانه مړه وړه دی دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مال څه وصیت کړو ورکوزه شوی ده ول خخت در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ول مړ اجرګ ول خودره غنو پاس چرا ټوپ کړه دے आवाज کړه دے ول خلق واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دے راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی نو یو وروړه هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت مته دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي پنیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخ ورغله ول ماما په خیر شه ول بس خوریا ډېر بد چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړي دوی چې د خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي چې ګیره د سپینه شي او پرې دي نو په بم ولګي نو څه کپرې دي نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زمزم حج وې راځه خوريه چې مخ کې تله د چرګ په مخ ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ول خوريه ډېرې بد چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ول ماما زم در سره
پلار ګیدړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلي دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شیمونو خوري په دې کې بشپه تیره کونو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګیدړ وای چې ما خورایونو زه خو به ودشم او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړه راخه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوه دی کارغه تایول چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیریږي چا ورته رانیز دې شوه دی ورته خوریا یو تپوس در نکوم خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیاده ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن را روان هغه ماما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خلق خلای ورا چوله چې سات تیر د چرګ را پاسونه چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دی وډه راخده کارغه څه شو دا سه بار لګتلې چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې زما په خپل داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو یو تپوس در نکوم کدي حال نه وینم مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس بس غلط کړی دی هغه د خلقو مزاج زتا سو تخه په یو ځای کې لرګي خخ کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چاله کدا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کیو هر مراد پیاسي لیږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دی ګونه په خواو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط دا سره مشهور شوی نه دلته دوه ډمان چا مړ کړی دوپړو باجو سره ډمي سره تریو چلته امړه که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نراله وي بچی می نکیږي جوړه شهیدانو تراغلي دا تلی صاحب ډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شو هغه سړی وي خوب می ولید چې خلکو نډیر تنگم او دې زنه مې وباسي بل چرته مې یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وستو دغه سلارګي په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودام استاسو ایمان درته خودو کور امران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې که الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو موریدل نه چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څورځو کې د راغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے ته وخت گل کرسی نو ما ته چې اسی بھی کھانے آنا مالاو نو مونږه خو پریدي زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دومره دومره د تبخی سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتری ساګو وطنی طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکیا سي ډوړېدل او د لرګي کاسا وا باغې کې مې ولا چرومي وستو بیٹک تنو ما ته وچ ایکی ماله روټي نه ما ته چې روټي کې ګډي دې پېن مال ظالم روٹی تے ساگ ویلے پلیٹ کاسا ود لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا ہے اے او پلیٹ ویلا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتسی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی کھاسو تاں تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تے نہیں جانا اے کھاسو ا سکړه کرا دغه کوم مړای کې خدا دغه چل کوا دغه
ورسره یو د بجازیانو صدر و غم و هغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نوکر ډېر تنګو د خان چې ډېر تنګو نه دی نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېدم د خان سره خو چې لکه خپل عمل خو ور سره وکړو خان په کمره کې دننه ناست او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خانه راکېخوي چې راکېخوي نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډخان لاسم نشي اچولی نو چې خی ووالو چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر والم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس په رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه تی نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسېدلې یو خان والی دا چرته شوی دی ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زاو رپورټ هم په ماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا وي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینې مرداروم دی هغه ورته ویل چې زه والم ویلو غواړه معافي کینې اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي کہ بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوالم غوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتہ دا ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوار دیکھو او گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن رات یو جنہیں ٹیلیفونوں کو پر دکان کے ناس مولانا بجلیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں آپ ہیں مالا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا آپ کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوال خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي خده وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دندونای دي په کې سګوري ته چې باروزي دا دندونای دي سګوري وی سی آر راځي په وی سی آر خشه تا خدای هلاک کچه هلاک په وی سی آر کې او خسي زونه په ټي وي کې او خسي زونه نو د دم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو په خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې په شپه به خلقو تبارک الذی ته وگی خو سورۃ یاسین ته به وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غې ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغه ته ناستي نو د دم قوم مبلغینم دمان سهار چې تاسو را پاسئ یهرا بیګا جوړی دا ملنګي په کې لاس څکو اوس خدای خبر چې ملنګي څوک دی ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ښا پدې کې بل څه پکې پهلوانی ده کته شه ده پکې بل څه شه ده پکې چې اخبار کہندے ک داسې ته خو ګوره کنه اخبار کہندے
ملوک دی کس شه دی ټول ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفاتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیړه تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا و ما پیړای چې د قبر نه راپاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کړه ټینګي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. شیطان یو ځل ځان د الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوار شو چې دا چلی ور سره او کو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه غرګه چې دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي ورازي کنه چې دا سي بار چکر وو بار وروت دا سي د لاوري سه په مټيي تیر چې تیر شونو موسی عليه السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکړي هغه د الواغو ته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دی ته مخکې تیر شو پاغه الوا مچان کې ناست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې په چرمخکای ورکوب کو ا د گاک سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه د پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاسپی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کتل زتا سره ولاري مودي په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله داوله فورا جبريل راغی و دې شیطان ته وای چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار بوونه جنگیده د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لارډ میکاله قانون د استاپ ملک ته خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روزه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لارډ میکاله جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کومې لوبې ستا په ملک کېږي شرمېدلې ته د اسلام نوم ولې لکه مولانا تانوی لیکلی و یو
سړی زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو یو بل به وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړ کړه دا یو خدای پاتې دی که دایم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم نو ورمنډه کړې ده هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دي دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی سړی په یو کلي ته ننوت د کلي خلق راووته ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه دی چې خدای ته خلاص کړي ورته وی چې دنه زه خدای نیم خلاص کړی خدای ما د دنه را خلاص کړو ده وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو تا اوس عقلو تا بجلی فیل کېدو سره تا ته دغه لګېدلې دي جنریټرې اټومیټیک لویا بجلی فیل شي اټومیټیک جنریټر چالو شي صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوی دا هغه د بادشاہ خزي دي صاحب بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ولدا دکانونه لګ ډک دي د ورجو غړونه دادي خوري کنه هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورځي ملایي کله بادشاہ خزو څه خبره و بادشاہ خزو ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي اوس خو د بادشاہ خزو ته کې خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایويږي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشي چې په پیسو څه شي ملایويږي هر شی مفت بیا خبره ده چې دا شرمېدلی په پوهیږي نه کابل نه یو سړی تلو هندوستان ته د یو الوهي دکان ته ورغی دا الوا کړه ډک پروت نو دې سړی وې چې دا سړی جوړ لوند دی دا دکاندار دومره الوا پرته ده دې خورینه ورته ناشته نو د لاس ورولې دی چې نوړای راغسته په خله منډه چې هندو په خلاص شو دا پیرا ټوپ کړی دي ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرې خو دا د هندوانو مزاج ځکه کرکه به مونږ نه کوله و آرامي غوندې قوم وهله دي او پولیس ته ویلي دي چې دا لوا ټول کړه پلیت کو لاسي ورو پولیس نیولې دی او مړه په خره سور کړی دی او مخه ولا تور کړی دی او ماشومان ورپسې کړی او ټیم ور کړی دی او ټنګېدا او د په خر سور روان کړی سمودا پس چې وطن تراغه کا وطنانو ته تاسو کو چې به هندستان رفته بودی وی چې بلې صاحب او تلهم وی چې تور وطن بود افغان هندستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندستان ډیر خپل نو برای چی وی خوردن حلوا درونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوي لکه دې به وقوف ته خوردن حلوا درونجا مفت سواری بخر مفت وفوج وتماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغیږي د هر سال ته مفت هندستان د څه خمل کړي اوس کلهغون عقل لري ما دې خبره ته وګوري چالوایو خړه دا سچ ورته ملو سزا وا لیکن دې به وقوف تنه عيش جوړ او دې حکومت سره چې سکیږي دا دوی ته سزا ده په کراچۍ کې 150 خلک ژوندۍ اور کې سوځېدل دا د دې پوزه پرې کېدل دی بیا خبره ده چې دوی په شرمېږي نه معلومات ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو الکو او مور ته ویل چې اده مولا واده وکا کې نیویش نن دی اده مولا واده وکا کې نیویش نن دی
امور ډیره تنګ کړه هغې وله واده دی وکړه یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادې رامنډه کا وادې رامنډه کا امور رامنډه کړ چې بچیا میله مې سپېره شه څه چل وشو وی چې دا ښځه مې اور خاړولوله مې نه پرېږدي وروسته نه مې تخړوي ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه لکه ملک چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به څه چل کوي دا حسن د دې بیا د ډمې به څه مخې رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي که خاطره د چین ماچین شي مه یې وینه درې نه را روانو منو زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارۍ ودرېده وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلنډره مخکې سیټ اوزګار کا دمه یې در سپې راوستې وه نو هغه یې کېنوله پکې نو کلنډر اوس ما ته هم ګوري او هغه ملک زوی ته هم ګوري ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار ویل کوس کته دا څوک دی زه مو غلی ما ډرایور ما ته ګوري چې د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي مال ورته چې دی خوا راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته داسې وکتل وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ته دا زنانه ده که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کېنوه او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي م خوشحاله شي خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارۍ والا ته مالو دراو چې وې درول مال هلکه خبره وره هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي مالته خو یې ککړه کو نه پرېښوې خوار شي دا در نه روانه شو شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو که مسلو کمیناو داسې خپلې ښځې نه هم چېرته ډولۍ شوي دي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنا نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د پشکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي غوبې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې پخوي او راوړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې باغی الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې به که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دیخوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ
د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډيږي چې د خزو پرتګونه یو بل سره بدل شي. د صدر کلب مې ویلو د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ کہ صدر ہاؤس جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفصول مارشل اللہ کی زونی وما داد یحییٰ خان پوار چوینی کوارڈ جیل کے وما چی بیا مارشل اللہ عدالت تا پیش کم یہ تعدد سے چل کرے معلومہ خدا نگی ہے. صدر ہاؤس مانا د صدر کور کے پاگل او بربند ڈانس کیږي ما دانه دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا سلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي دي ماشاءالله عدالت تماوي چې دا سلور واړه دروغ وي وی کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی روغواړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وی چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړي چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم امیجر ورته وایي چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر رہا ہے ما تیل ما خو نوے وعدہ کڑے دیو مال چنوے طلاقی سے خبر داغا میں ورواچو ماتا مارشل اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالا جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم او په میزبان دې سلور زر روپے واغسته او بیا رانات کړی وېسته په دې خبره پوهیږي چاته ویلې شي په دې منبر درته ارڅ ویلې شم کدی لارې ته شم بیا درته ترخه خبره هم نشم کولی چاته بچو کڅو په کور کې ګډیږي وای بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وای خړا لعین ناغه چې خزه بوډای دا پټګډګی نشي سورول نو لوري سوره کړی الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یو بچی داغه شرمې دلې قوم. ګران او محترم اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کې 60 تاسو اوري دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې 60 هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو ناتونو تلاوتونو کې 60 به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 252912 سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان دی. اجمه منس کې مې مالکه کز جیل تلاړه مې یو आवाज وکړ بالکل مونږ د پسی مال پارام کې استاد د جمعات کې چې سمرا ناسي په ایمان وای کزه بوتل مرا پسې براشي مړه په دې قبر شکرې نه ما پسې خدای ته ګورې مرزي او زوم نظم زکا ما خدرته وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغی زه د چرګي چرګانم ته تاسو کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور الحمدلله دې به مونږه جنت
غریب راغی اختر دې مبارک شه. خلک چې غاړي وزي که خیال وکړي نو هلکه دا چلم دغه یو مخ داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې بڑا رب دې خولې لراوځي غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشته هلکه خدا سي غاړه ورکاو بس لاس ملا داسې 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 غټ راغی السلام علیکم. په دې خار کې تاسو د زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګوري کنه. السلام علیکم. دا څه به ورته لکه د ټپوس وزره او پړه پي دغه له شان صحابه بیان زم چې د جمعات کې ناس دي اوس ما سره یو خوړ وې د وبو چې غلوک ټول مې پیچت او په دې اٹک سین کې مې ورته زئی او بیا مان در ټوپ کړی وې چې زئی رخصي چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نو التا هغه فوجي زیاده نو یو اس بي او پکې راغلی هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي. جګړه شو ماته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره ټول د جمعات کې چناسي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ کزه جیل ته لاړم بیا به څه چلته ما ته پته زه سوزل جیل ته تلم یو را پسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخا ویل نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ. اوس هغه رؤیت هلال والا ګوره میاشت الا ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننه وي زکا چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاشت دننه نه ځي او دی خوا وګورئ میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاشت نګوري بنگلو والا میاشت نګوري بنگلې د وی سی آر ډي پی هغه میاشت نګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاشت نګوري میاشت دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري ٹھیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسېږي کیږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې ما میاشت کتلې ده دا دلته چې ناست دي ما میاشت کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډه چې اوس مې الټاونه نیسي خبیا کم چې د دوی تالی سکتی د دوی تالی سکتی ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراز ولا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کې روزه ٹھیک شو
کوم دوی څه وایي دا یو څو شرپسندي دا یو څو شرپسند مولیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستن واله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غل په سر تپای کنه تپای 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارده شاخه تا خایز ویلې کلاشن کوپ ور کړی نو واده کې برامه ده د بالا مړې په چا به شلخه تماچ کوړې پیدا کړی تاسو سال جوړ کړی په مړي کې جواری څوک کوي دلته جنازه پراته یو دلته جواری کیږي وی خندر ته د خپل ګریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا هوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زماف نکړه د قوم زماف نکړه دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر ده قرآن وې دا قرآن دې اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورا شکل هم نه لري د لږه څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون ده کزما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا د زما په ومه پیړې لعنتی چې زبده قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا د قوم زماف نکړم قرانونه یو خوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړې خلکو ته پته ده دي کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خو څکه چې پیلی او دویم جمعه تمرانه په سکول کې نه دی دا تاسو چیلای چیزی او راځي کړه کله دا چلتي کړه دا بز پرېدم نه پرېدم بم نه چې زما دا جبه په دې خله کې ګرځي او ما تاسو پرې خوې نو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناشتي په ایمان کې په دې پويږي په دې اړه پويږي نه چې دا بیت المقدس څه ته وي او قبله اول څه ته وي او خدای خبر پته نه لګي چرته جمعات بینو دا یو دا خدای قمقل وای مالکت نیت چې په موږ کې تړې محکم خوا کې وای امام ستانیت چا پسی وای امام پسی وای د امام نیت چا پسی وای محراب پسی وای د محراب نیت چا پسی وای مکی مدینه پسی د مکی مدینه چت نیت چا پسی خدای پسی دا قمقل تاسو وايي په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپشي تاسو خپشي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته هو بس برافات ته الوعده او کیر دی او شربت ته او خرا او سټاو لاس چتکو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چتکې چې دا والی او یويس په بنیره لا الواګانې الواده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو زایدی یا علیین ده یا سجین ده لاړو بیا بنیرو ته ناراض دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه خلق خیراتونه کوي
یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکار مولوی صاحب صدر के जब बिजलीगर के इमाम माल सारे मैता पीछे हलवे आया हुसन ते उन्होंने मुंह फिके हुसन ना तू इंज करके एक शेर गोश्त लेके ते उन्होंने खूब टमाटर ते सब्ज मिर्चा विच बाग दे भुन के ते लिया कि तेरे मुर्दियां दे मुंह जड़ा सलून हो अगर इश्तिया बेगा डोंगा डा करोड़ सार माना तपोस कही जिमोली साहब राती हो गोश्त कुछ अच्छा है माल गोश्त नु तो छोड़ पियो तेरे नु मैंने खा भी देखा बड़ा खुश है कि यार कितने दिन से मैं हलवे खाना मुंह बड़ा फिका है आज तने बड़ी मेहरबानी दा कौम तरसपुरी दाम न दे पोई न खजी पूरी दियो न सड़ी पूरी यो पादरी सवालों को په یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړاندوم او درته ویم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو تړک سره زتا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو تړک دی خو چې تړک شي په دې غوږت څو شوی نو دی समझा कमक्कल बचिया को गोली से ताले द सड़ी तोप चल नजर से मास्ता से ईमान लीदल है ना दे सन 65 पर बम्बारे की ओए तू किधर गया है जी मैं स्वाद गया है क्यों वो चाटियां वस्तियां बेड़ा तबाह हुए जो हड़म बोंदे तो सारी दुनिया नु तबाह कर माता सुपी जन्म ना په دې خبره پويږي دوی سره स्टैंप दे چې قابل اعتراض तकरीर करने से केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू हो गई फिर किस चीज की तफ्तीश बिजलीगर मुला काबिल एतराज कर मैंने करी काबिल एतराज तकरीर ما حسن دی ویل او قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشته کونینو ستنده هر څوک چې راځي وهم به ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړی ته واله دا به وقوفي ای به کنه وي وای په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر کچا بستړی نه جوړېږي نه زمونږ د خدي کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ خار تر اتله مونږ کور ته نو په سپینه تانه باندې د کسٹم والاو چیکینګو کله خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیسم ولاړی او کسٹم والام ولاړی او وسله ولاړی تاسو ته پتا ده ایرلې چې بیرلې چې لا ولاړی چې څوک پیزي هغه ته داسې کوي ما او تاونه چې پیور شي قانون دې لاس کې واه ناری خزم ځان سره کسٹمري برتی کړی دي خزي اوس خو مبارکم شه د خزو پولیس هم جوړیږي د خزو پولیس ما وی چې کتا سو چرته زړې مړې وی کنه نو مرزاګړې برتی کوي وایشه ځکه مرزاګړه خزه زړه پکار ده الګا تجربه کاری او ځواني په پسپای توپ کې برتی کوي د خزو پولیس جوړي نو د کسٹم کې خزي وي الاره ترو خته نو په خلکو داسې لاسونه وال چې څو ور سره شته نه نو دا زمونږ د خپل بوډای چې دا نو دی وته چې بچي دا نور چې دام کې لک په مام یو چوف وکا هغه ورته چې دا جوړ میاګنه ده دمه چې چې دا نور چې دم کینو په مام یو چوف وکا ا کسٹمر په خنداشه ده لارې نه منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناشته دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچی ته وایي چې فتح خان وروره هغه چې کعبه د خدای بخلې وین اوس به ورته ناست وي جمع او سخته یخنی وه
سخت یخنی و نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړو چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو نو ځکه چې یخنی دا ډېره چې فتح خان وروره چې وې کعبه د خدای بخلې وي نو اوس به ورته ناست وي ګرمېږي به او چې دا اور به هلته وي او دا بې وقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت ته دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ د لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحب شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته وروسته په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي خفه نه شئ یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستلو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنی زه لرې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غر کشه چې دا جلسه یې کړې ده تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه نو یو خان نوکر لګلې او دې کلی ته سکار پسې ا نوکر واپس را منډي خان ورته لاکار دیو کو ویل نه ویلی ول دا کلی خدا سے ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ول ما وی چې خدای خبر چې په ما بڅ کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تبا کې یا خدای امریکایان مونږ منبران کوو یا کني کوو امریکایانو له ووټ ورکو امریکایانو له حکومت ورکو یا کني کوو مونږ خدای پاک چې مونږ په استماته وای په ایمان چې زه د سړی په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ٹھیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټر یې به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب خو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکې اخري واورئ یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر یو جي ډېر بېقراره ورته وی زړګي له ډاډ ورکه په خپله
مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه پخپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان پخپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به درکې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم 40 غزه اوس ما نه تپوس وکړه